رحمان الله ګربز او همدا ډول نور لوبغاړي به راځي غوره لوبغاړي دلته موږ ته ستا په پریس کنفرانس کې معلومات راکوي د خپل کرکټ او د شپږیزې د نننۍ لوبې اړوند له موږ سره اوسئ د رحمان الله ګربز او نورو غوره لوبغاړو خبرې هم واورئ. اول خو سلامونه ټولو ته ستاسو اوریدونکو لیدونکو ته ستاسو د رسنۍ والا ګورئ اول خو کرکټ بورډ نه ډېره زیاته مننه چې موږ سره هر وخت په صحیح طریقه تللی دی. موږ کله مجبور کړي نه یو ډېرو شیانو ته ځکه موږ سره ډېر فلیکسیبل دي. ډېره زیاته مننه دوی نه ډېره زیاته مننه. او بله خبره دا چې هر یو لوبغاړی چې کله فارغ و دا د دوی فرض کېږي چې راشي دلته لوبه وکړي. موږ پرون نه بله ورځ 2 ورځې مخکې چې څنګه فاینل لوبه خلاصه شوې ده هوټل ته دومره په منډه راغلي یو چې خلیم کلي بدل کړي او واپس راوتي یو د هوټل نه. نو نن خلي راورسېدم زه چې څنګه راورسېدم کور ته هم نه یم تللی همدا اوس د هوټل ته هغه ته ګراوند ته راغلی یم. تر اوسه نه پوهېږم چې زه به څنګه خبرې کوم ما ته پته نه لګي که غلطې خبرې مې وکړې ځکه چې ګنګس یم نو تاسو ما ته معافي وکړئ. نو دا نه ده چې مونږ نه غواړو خو یو نه مجبوریت به ورته ووایو ځکه چې هلته مونږ فاینل ته کوالیفای شو نو فاینل لوبه زمونږ داسې نه شول کولی چې فاینل ورته پرېږدو ځکه هغې ټیم سره هم یو رقم څه به ورته وایو دوکه غوندې ښکاري که نه. نو الحمدلله اوس ټول لوبغاړي راغلي دي نو ټولو لوبغاړو دا فرض کېږي چې دلته راشي لوبه وکړي. دا زمونږ همدې ځای نه مونږ تللي یو همدلته نه کرکټ زده کړی دی نو مونږ باید راشو همدلته لوبې وکړو. ګورئ ما مخکې خبره وکړه څوک چې فارغ باید راشي او زه دا نه وایم څوک شاید کیدای شي څه مشکلات به وي څه خبره به وي چې تر اوسه نه یې راغلي. د هر یو لوبغاړي یو ژوند دی شاید په ژوند کې څه مشکلات یا به چا انجري یا به د څه فامیل مشکلات مونږ تاسو ټولو ته نه یو خبر. مونږ تاسو باید دومره زر قضاوت ونه کړو په چا باندې چې ولې نه دی راغلي. نو زموږ لوبغاړي ماشاءالله خپل لوبې ته ډېر ژمن دي. هر لوبغاړی چې کله هم وخت پیدا کړی مونږ وخت را رسولی هر یو لوبغاړي هغه که زموږ ملي لوبې دي هغه ډومېسټک لوبې دي نو مونږ کوشش کوو چې خپل راشو دلته او د خپلو هیوادوالو په منځ کې او د خپلو ینګ سټار په منځ کې لوبه وکړو او څه چې مونږ ځای دوی سره شیر کړو. فکر نه کوم چې د 4 منځونه پوره کېږي سپیشل کرکټ کې. کرکټ یو داسې لوبه ده چې دا د هېڅکله دې ته نه پرېږدي چې ته ووایې چې زه یم دا د یو ورځ دلته راولي بله ورځ دلته راولي. نو مهمه خبره دا ده په کرکټ کې چې ته څومره فوکس اوسې هر ورځ ته یو تقسیم اوقات جوړ کړې هر ورځ لپاره یو پلان جوړ کړې هغې ورځ په مطابق ژوند ورسره وکړې د کرکټ سره نو ښه خبره نو ارمانونه زموږ صرف دا ارمان دی چې د افغانستان لپاره ښې لوبې وګټو ښه ټیمونه مات کړو. دا خبره ډېره تکراري ده چې ورلډ کپ وګټو دا وکړو د هر دلته داسې ماشوم غټ ښځه او نر د ټولو ارمان دا دی چې افغانستان ورلډ کپ وګټي. نو زموږ ټولو دا یو ارمان دی چې په کرکټ کې د افغانستان لپاره ښې لوبې وکړو او ورلډ کپ وګټو غټ ټیمونه مات کړو. دا زموږ ټول ارمان دی. خوشحاله اوسئ ښه پوښتنه ده. ګورئ ما مخکې خبره کې دا وویلې چې دلته ځوانان دي مونږ دلته چې راځو صرف په دې خاطر راځو چې د ځوانانو ته هغه څه چې مونږ زده کړي دوی سره یې شیر کړو. خدای دې وکړي چې دلته زموږ نه څوک څه زده کړي او ماشاءالله تاسو خپله ټول ګورئ چې څومره ښه لوبې کوي دلته تکړه لوبغاړي دي او زموږ په ټیم کې ماشاءالله ما خو اول ځل دا هلکان وکتل خالد تڼی او دا بل ترخیل سهیل خان دا زمونږ ستاسو ټول افغانستان لپاره یو ښه آینده ده. نو خدای دې وکړي چې په ځان باندې کار وکړي نور هم کار وکړي تر څو د افغانستان لپاره یو ابراهیم زدران یا څوک راشد ارمان څوک نبي ساحل دغه څوک راشي چې د افغانستان لپاره په راتلونکي کې ډېر ښې لوبې وکړي. ګورئ مونږ 3 لوبې کې 2 ګټلې دي ماشاءالله ټیم ښه پرفارمنس کړی. دلته زه په دې شي کې ډېر ځان ځکه نه انوالو کوم چې ما ته د دې سچویشن او د حالاتو د لوبغاړو هېڅ معلومات نه کېږي. افغانستان کې دوی ټورنمنټونه کړي کوچز هر چاته ډېر ښه معلومات کېږي چې پلانی څنګه دی پلانی څنګه ده نو ما ته دومره معلومات نه کېږي که رښتیا سره وایي. خو زما به کوشش دا غوي چې هر یو لوبغاړي ته په خپل ځای باندې چانس ورکړم. ضیا اکبر زموږ دپاره یو داسې لوبغاړی دی چې په هر ټایم کې مونږ پرې غږ وکړو هغه مونږ ته بالینګ کوی شي او نبي زموږ دپاره هغه څوک دی چې هم څوک څه زده کړي او مونږ هم په بالینګ کې استعمالوی شي هم په بیټینګ کې استعمالوی شي. مونږ بولران آپشن زیات لرو خو نبي زموږ سره از بیټسمین لکه از بیټسمین لوبو نو کوشش به کوو چې ټولو ته چانس ورکړو. نو پرون د 2 میچو کې خلیل ګربز دومره بالینګ نه و کړی او 2 اورونه یې کړي ول 2 اورونه یې کړي ول نن خلیل ګربز 4 اوور ورکړل ضیا یو اوور که 2 اوور معلومات نه کېږي ما ته پته هم نه لري چې 2 اوور نو دا داسې ده چې هر یو به کوشش کوو چې هر یو ته په خپل ټایم موقع ورکړو. ماشاءالله دوی ټول نړیوال لوبغاړي دي ټول ملي میچونه کړي دي په دې دوی نه خفه کېږي. دا مونږ دې ځای نه تللي یو دا زمونږ د زده کړې ځای و دا زمونږ د مشاورولو ځای و او دا مونږ په یو ځای هم نه ورکوو.
شپږیز هغه کرکټ ته چې شپږیز ګوربز جوړ کړو، شپږیز راشد جوړ کړو، شپږیز داسې نور ډېر لوبغاړي جوړ کړل. نو د دنیا د ټول کرکټ چې ماته راکوي زه د شپږیزه په کرکټ د نور کرکټ نه ورکوم، ځکه شپږیزه یو داسې فارمټ دی چې د دې ځای نه ټول لوبغاړي جوړېږي. نو زه د دنیا کرکټ سره خپل کرکټ هېڅکله د بل لیګ سره نه مقایسه کوم. زمونږ که ډومېسټک لیګ دی که شپږیزه ده که هغه یو د کلب لیول میچ هم دی ماته ډېر زیات اهمیت لري د بل لیګ نه. نو دا یو خبره خو معلومه واضح خبره ده چې په خپل افغانستان کې لوبه کول د بل هر ملک نه خوند کوي. مخکې به ویلې چې دوی دغه شانتې لوبه کوي، که ضرورت راغی زه به ورته ځان کښېنوم په دوی به کښېنم. دا زما خپله یو شخصي نظر دی، ځکه زه د شپږیز نه ملي ټیم ته نه انتخاب کېږم، خو دلته به د شپږیز نه نور ځوانان راځي چې هغه به خلک ګوري، تاسو به یې ګورئ. د یو ځوان لوبغاړي آینده زه هېڅکله نه ورخرابوم. که ماته ضرورت شو زه به ورته کښېنم، بل ځوان به راولم هغه به لوبه وکړي.